یو سړي دا وایي چې کمال خدای پاک زه راکړو نو زه به یو دیګ پخوم یا به یو ګډۍ حلالوم یا به یو غوا حلالوم یا به میخ حلالوم که زه وشو نو دا نظر به دې پوره کوي دا په ده باندې واجب دي خو که ته داسې وایې یا الله کماله تا ښځه راکړه او واده مې وشو نو زه به د پیر بابا په نوم باندې یو ګډۍ حلالوم یا به یو غوا حلالوم یا به یو دیګ پخوم دا کفر دی ځکه چې نظر عبادت دی او عبادت د غیر الله په نوم باندې دا کفر او شرک دی منښت به د الله په نوم باندې سوا د بل چا په نامه باندې نه کوي دا څه چا به یاد لرئ زمونږ عام طور دا مخلوق چې دی دا په دې قهر ګرفتار دی چې نظر د غیر الله په نوم باندې ومني او په دې کې دی د اسلام نه خلاص د بیبي مریم مور په خېټه کې نظر ومنلی یا الله زما د خېټه کې چې څه شی دی دا به ستا دین ته وقف چې څه وخت چې پیدا شوه لرې غالبا قرآن کې الفاظ داسې دي فلما وضعتها انثى قالت رب اني وضعتها انثى یا الله دا خو جنۍ پیدا شوه ما خو خیال دا و چې الک به پیدا کېږي او الک به چې دی زه د خدای دین ته وقف کوم او دا خو جنۍ پیدا شوه چې ما فی بطني محررا کوم شی چې زما په خېټه کې دی دا ستا دین ته وقف دی نو دا شی که لور ده او که زوی دی او لور یې یوړه او ذکریا علیه السلام ته یې حواله چې دا لور ما د خدای دین ته وقف کړې وه او د زوی په ځای جنۍ وشوه دا واخله د خدای د دین لپاره یې لویه وه نو ذکریا علیه السلام د هغې تربیت شروع کړو او لویوله چې څه وخت چې تکړه شوه او ذکریا علیه السلام به د دې کوټې ته ورننوت فلما دخل زکریا المحراب څه وخت کې به چې ذکریا علیه السلام د دې عبادت خانې ته ننوتو نو وجد عندها رزقا دې سره به د خوراک شیونه پراته وي اوس هغه د خوراک شیونه به داسې وي چې په اوړي کې به د ژمي میوې او په ژمي کې به د اوړي میوې نو ذکریا علیه السلام چې تپوس وکړو چې قاله انا لک هذا دا کوم ځای نه تا راوړی دا خو د موسمه میوې دي او د موسمه میوې دې وخت کې تا ته کوم ځای نه راغلی نو دې ورته وایي چې قالت هو من عند الله دا الله را لېږلي دي عزیزانو اوس دا هم دې زمانه کې د چا عقل مني چې د موسمه انسان ته د خوراک اسباب راشي دې ته هم عقل حیران او بیا زمونږ زمانه چې دا خو داسې ده چې بیا په تصور کې نه وي چې داسې بلا څنګه کېږي زه وایم چې زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې ته خدای له کښېنې او ورته ووایې چې ته زما رزاق ذو القوة المتین او تا ته کوټې ته راننوته نو زما نه دا ګیره کاله کړه کوټې ته داسې خلک ما لیدلي دي چې هغوی ته به روزانه د یو ورځې خرچه سهار د بالښت لاندې پرته وه په دې چرخخېلو کې دلته یو کلی یو بزرګو زه به ورتلمه د ولې په غاړه به ناست و تسپې د لاس کې وې کله به مې ولیده ورسره چې خکو کباب پراته دي تا د اورېدو خبرې ورته نه کوم چې اوس هم چرخخېلو کې چې کوم د 80 کالو سپین ږیري دي تپوس ته وکړي کله به کباب پراته کله به مچۍ پرته وه کله به پکوړې پرتې وې ما نه به هم راکړې او مې وخوړ ما ته یو ورځ تپوس وکړو چې حضرت دا کم از کم دی 40 کالو خبره ده دا څنګه چل دی ما ته وایي چې بچیا ما ته خو دا شی ته ډېرې خوارۍ ملای شوی دی او ډېرې منډې مې والي دي او 18 روپۍ ورځ زما مقرر ده 18 روپۍ ورځ نو زما د کور خرچه چې ده ټوله په 18 روپۍ باندې کېږي او هغه زه چې سهار را پاڅم زما بالښت لاندې پرتې دي نو معلومات هم دغه که که نه زه خو هغه وخت کې نوی ملا شوی وم معلومات هم دغه که که نه ما ته وایي چې دا وله ګورې ده په جومات کې چې تېره ده ویل واو ما ورته ویله ویل د دې ولې په غاړه باندې 12 شپې سلای باسه 12 شپې او چې څومره ستا خرڅه وي هغه به تا ته مقرر ما ورته وایي چې د ورځې خو د کېنم د ولې په غاړه خو د شپې خو زه ورېږم
یوازې بدوالي په غاړه ټول نشته ما ته وایي چې څوک چې یریږي هغه معشوقې نشي موندی الله څوک چې یریږي هغه معشوقې نشي موندی معشوقه د عالمینو چې ورپسې ګرځي بجلا به بجلا یم به یم کوچا به کوچا کو به کو معشوقي کومو خلکو ته ملایېږي بجلا به بجلا یم به یم کوچا به کوچا کو به کو کله به په لوړو خېږي کله به لاندې کوزېږي کله به په لارو کې روانې کله به په میرو کې روانې کله به په دښتو کې روانې یوازې هغه خلکو ته معشوقې ملایېږي کوم خلک چې یریږي هغوی ته معشوقې نه ملایي تاسو خیال لرئ هم په دې جماعت کې ما ورته وایي چې مولانا صاحب داسې لنډه غوندې لار راته وښایه چې دیوالې زما چې لوی راباندې نه دا چې زه سخت یریږم لنډه لار درته وښیم نالایږي یو لنډه لار دا ده چې چېرې په بنده باندې اعتماد ونه کړي چېرې دا اعتبار ونه کړي چې دا پلانی سړی د فلاني کار دپاره زما په کار راشي دا اعتبار به نه کړي په هر چا باندې به د خدای په بروسه ورځي او چې د خدای په بروسه ته ورشي هغه سړی به پخپله درته ورسېږي قسم په خدای دی چې ما په پاکستان کې چېرې د بنده اسره نه ده کړې دا افسر راغی دا وزیر راغی دا فلانی راغی دا فلانی راغی فلانی کار به نیسي فلانی کار به نیسي نن سهار راغلم نو د کوره یو سړي راته اشاره وکړه چې څه به کوي بیا میله ګرمه شوه ما چې دا کومو کسانو حکومت تیر شو او دوی بیا دې کوڅې ته راغی نو دا سړک ورته وښایل دا د لنډي ارباب روډ چې دی دا کم دې ورته وښایل چې تا خدای په غبرګو سترګو ړوند ته او په تپو کښېنې چې لاس تپی او نظر دې نه لګي موږ له دا یو لاره یعنی نه ده جوړه کړې نو ته به د ملک لپاره نور څه خدمت وکړي اوس بیا زمونږ د ګډېدو ورځې خو راغلي دي که خیري دا قوم به بیا وګورئ تاسو نو چېرې د بنده اعتماد ونه کړي اعتماد د خدای کوه او چې د خدای اعتماد وکړي هر شی به درته ورسېږي هم په دغه جومات کې یو اخیستی دی چې هغه زمونږ د دې جومات استاد چې حافظ میر احمد صاحب رحمه الله تعالی د ده او د هغه ډېره دوستانه وه دا هم ډېر لوی سړی او هغه هم ډېر لوی سړی هغه سره مشته وه د هغه عادت دا و چې شپې تهجد ته به راپاڅېد او تهجد به وکړو نو بیا به طالبان راپاڅول نو بیا به ورته سبقونه شروع کړه قرآن به ورته یادولو په ړندو سترګو یې څو ځله حج کړی زما هلته شته وه په جومات کې پروت یم او 2 بجې وې چې سترګې مې پرانېستې چې ګورم سپینې سپینې ټوټې په سر دي او هلکان دي او ده ته ګیر چاپېر ناست دي او لګیا دي ګردان کوي او قرآن پرې وایي ما هغې چې خیال وکړو چې دې جومات چې څومره حافظان دي دا خو د یو سپینه ټوټه نه وه په سپي تړلي دا څنګه چل بیا مې سترګې پټې کړې چې سترګې مې پټې کړې خو چې بیا مې وغړلې چې مې کتې شم نو سهار مانځه نه وروسته مې پرې تپوس وکړو ماجده بېګا 2 بجې ټایم کې څوک هلکان نه دي چې تاسو نه سبق وایي وایي چې پرېږده که نه مړه دا خبرې مه کوه خیر ما پرېښو نه ما ته وایي چې دا پیریان دي د شپې سبق له راځي عزیزانو د دیوبند اکابرو د شاه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه او د مولانا مدني په درس کې به هم پیریان ناست دي او هغه پیریان به پکې ناست دي چې کومو پیریانو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی تاسو خیال ده پیریانو پورې خبره رایاده شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په لمونځ ولاړو لمونځ یې کولو قرآن یې ویل سورت یاسین دی یا سورت رحمان دی هر یو سورت چې دی پیریان په لاره تېرېده چې په لاره تېرېده نو ورته ودرېده چې ودرېده ورته نو چې واورېده چې قرآن غوندې کتاب یې د رسول الله په خوله وي نو اندازه لګوئ چې د هغې به وانسېږه تر هغې پورې ورته ولاړ چې تر څو پورې دا لمونځ ختم شوی نه و چې لمونځ ختم شوی دا پیریان خپل وطن ته لاړه نو قوم یې راغونډ کړو چې قوم یې راغونډ کړو نو ورته وایي چې إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فاتوا آياتنا يهدي للرشد فآمنا به وقام إنا سمعنا قرآنا عجبا من يدات القرآن وأرده كثير أجيبه ويكري ومن فتيمان رأيه
بیا د پیریانو وفد را روان شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دعوت یې ورکړي چې ته زموږ وطن ته تبلیغ ته راشې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وایسته مستقیم لاړو او د پیریانو په ملک کې د خپل رسالت تبلیغ پیریانو ته وکړو. زرګه او لږها پیریان په هغه وخت کې مسلمانان تاسو خیال راغلی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې په ملک کې داسې خلق تېر شوی دی چې پیریانو ته سبق و. اوس زمانه کې هغه خلق نشته. زه چې ټول ملک باندې نظر اچوم ما ته اوس داسې سړی نه ښکاري چې هغې ته ورنږدې شي او تا ته د زړه سکون وشي او د زړه تسکین درته وشي. دا خلق و. نو خبره مې دې پورې کوله چې بیبي مریم ته وجده عندها رزقا چې ذکریا علیه السلام به وایي چې دا رزق الله لك هذا دا کوم ځای نه تا ته راځي؟ قالت هو من عند الله. ودا د الله دی، الله یې رالیږي. تیار کړی، پوخ کړی، سنبال کړی، تیار راشي ستا مخې ته. دغه صحیح دي. زه د هره خبره چې کوم په عین الیقین او په ایمان الیقین باندې کوم. دا د دروغو خبرې نه دي. چې د مریم خبره خو د قرآن خبره ده چې دا ما درته کوم نه کړي، دا ما د لیدو خبره ده. نو عزیزانو چې د بنده اسره پرېږدي او د خدای اسره اختیار کړي هر شی د تا پسې منډې وایي. عطاءاللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ تم اللہ کے پیچھے دوڑو اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ تمہارے پیچھے دوڑیں گی. کہ خدای له منډې وایي نو د خدای نعمتونه د تا پسې منډې وایي. نن موږ خوار و زار او رسوا د زمانې ولي یو ځکه چې موږ د هغه اسره پرېښوده او د بنده اسره مې اختیار کړی. تاسو به وایي دا څنګه چل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړ مدینې منورې ته نو خلق ولا راوتي چا به زما مېلمه شه، چا به زما مېلمه شه، چا به زما مېلمه شه. هغوی ورته وفرمایل چې زما خدای دا فیصله کړې ده چې زما دا اوښ د چا په دروازه کې کېناسته نو زه به د هغه مېلمه یم. اوښ روان دی، خلق انتظار کوي چې یا الله دا به د چا په دروازه کې کېږي. په مدینه کې بیا چې د چا په دروازه کې کېناسته د هغه نوم تاسو ته یاد دی؟ د ابو ایوب انصاري په دروازه کې کېناسته. استګنونه لاړ او کېناسته اوس ابو ایوب انصاري کره پوښتنه یا ربه پیغمبر مې کور ته مېلمه راغی را کره درېته څه چې د اوبو درک نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ شو. ابو ایوب انصاري ته وویل چې ته په نغري کټوی کېږه، کټوی په نغري کېښوه اوره کې لاندې کړو. حضور علیه السلام ورغی داسې خلی دغه کړه په کې ساس کړه سر پې کېږه. یو ساعت تېر شو راوړه کټوی. څومره مېلمانه چې راغلي ښه اعلی پولاو پکې پوخ و، اعلی پولاو او خلکو وخوړه. دا معجزه وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا واقعات بارها اوبه نشته. حضرت علي ته ویل دی غر شاته لاړ شه هلته چشمه ده هغې نه لږ اوبه راوړه. چې لاړو هلته د یو یهودي نوکر هغه مشک ډکولو. نو حضرت علي هغه سړي ته وایي چې دا مشک دې ما ته معلوموي وي چې ورته وایي چې تصبحو گفتن بنی خانم ترا تصبحو گفتن بنی خانم ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا. فخر البشر خیر الورا دی غواړي. نو د یهودي نوکر ورته وایي چې من نه دانم کیسته زندګي دا نصیب دی. نو حضرت علي ورته بیا وایي چې سید سرور محمد نور جان، سید سرور محمد نور جان، بہتر محتر شفیع مجرمان. فغاړي څوک؟ سید سرور محمد نور جان. سید سرور هغه محمد چې د ځان نور دی هغه غواړي.
بیا ورته وایي چې نه زه نه ځم ځان نه پېژنم. حضرت علي د ګریوان نه ونیو او مخ کې پرېږدی او نیغ یې راوستو پیغمبر ته یې کېنولو. وی په رضا نه راتلېږي په زور مې راوست. حضور علیه السلام دا مخ په خوله باندې داسې لاس کېښود چې لاس یې کېښود نو اوبه ترې را روانې شوې. صحابه ته یې وویل او دسونه مې کوي او ونیس کوي. ټولو صحابو اویا اتیا کسانو ونیس کړي او دسونه یې پرې کړه خو چې مخ کې داسې کړي بیا همغسې ډک چې ډک و سړي ته یې زه بچی اوس دا مخ کې یو هغه ورته ویل چېرته ځم ما خو چې کوم څه ټوله راته ملو شو بس هملته ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول. عزیزانو دغه شی دی چې د پیغمبر په لاس وي دې ته معجزه وایي او چې د ولي او د بزرګ په لاس وي نو دې ته کرامت وایي. نه بیا د لیدو خبره درته وایي. یو سړی اورېده به مې چې دا ډېر ښه سړی دی. یو ورځ ورغلم چې ورغلم خبرې اترې شروع شوې نو ما ته وویل چې مولانا صاحب زه خو هېڅ شی نه یم ته ما ته راغلی او زه ستا مېلمستیا کوم معلومات څه ښه نه دي او زه خورم. نه ویل یو ښه څه ده د پټي په غاړه ناست او د پټي نه یې داسې لوټه راواغسته چې لوټه یې راواغسته نو ویل دا لاس کې کېده. لاس کې ما داسې لوټه کېښوه او دی ویلې چې یا حی یا قیوم درې ځله یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم ویل او په هډوکي یې چپ کړ. ما ورته کته په خدای قسم چې مطلعي شوه ما ورته کته او داسې مطلعي شوه لکه که تاسې کتلي شناغر کې د راځړې هغه مطلعي مشهوره ده هغسې رنګ او هغسې ډوله کې جوړه شوه زما په لاس کې ویلې چې خولې ته واچوه چې خولې ته مې واچوله تا به وایي چې د راځړې مطلعي کړم لګي دا زما سره نو د ولي او د بزرګ په لاس کې شي هغه کرامت وي. کرامت وي خرق العادت ته خلاف عادت کې د چا نه یو کار صادر شي دې ته کرامت وایي او د پیغمبر په لاس کې شي هغې ته معجزه وایي. نو دا د بیبي مریم کرامت و چې وجده عندها رزقا اوړي کې به د ځینې میوې خوراک پروت و په ځینې کې به د اوړي په خوراک پروت و او ذکریا علیه السلام چې تپوس کوي چې انا لک هذا دا کوم ځای نه راغلي دي نو قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه راغلي.